هلمند د افغانستان په سویل لویدیځ کې یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د هېواد لسمه برخه جوړوي. هلمند یو 1,829 کیلومتره مربع مساحت لري. ختیځ ته یې کندهار، شمال ته یې ارزګان، دایکنډي، غور، لویدیځ ته یې فراه او نیمروز ولایتونه دي او سویل ته یې د 182 کیلومترو په سرحد لرلو سره د ډیورند کرښه پرته ده. شمالي برخې ته یې غرونه حلقه شوي او سویل ته ریګستاني سیمې دي. هوا او اقلیم یې په ژمي کې معتدل او په دوبي کې ګرم دی. مرکز یې لښکرګاه ښار دی او له پلازمینې کابل څخه 671 کیلومتره واټن لري. د یوې غیر رسمي سروې له مخې هلمند دا مهال 1.5 میلیونه نفوذ لري. هلمند د اداري ویش له مخې د مرکز لښکرګاه په ګډون 14 اداري واحدونه لري چې نادعلي، مارجې، ګرمسیر، خانشین، دیشو، ناوه، ګرشک، سنګین، کجکي، موساکلا، باغران، نوزاد او واشیر ولسوالۍ پکې شاملې دي. د کابل هرات لویه لار له هلمند ولایت څخه تیریږي. دغه راز په لښکرګاه کې ملکي هوایي ډګر هم موقعیت لري. هلمند که څه هم له پخوا زمانو راهیسې د فرهنګ، تمدن او تاریخي میراثونو مرکز و، خو په دې وروستیو کې منظمې فرهنګي چارې د بوس فرهنګي ټولنې په جوړېدو سره په 1984 لمریز کال کې پیل کړې. تر دې مهاله شاوخوا 1200 شاعران او لیکوالان پکې وخت ناوخت ادبي بانډارونه جوړوي. د هلمند سیند د سلام دی پیره ستا څپې ژوندۍ. د هلمند څپان د سیند په نوم کلنۍ مشاعره هر کال په غوی میاشت کې جوړیږي چې د هېواد بېلابېلو ولایتونو شاعران پکې ګډونوال وي. هلمند ولایت شاوخوا 50 تاریخي میراثونه لري چې مهمې د بوسکلا، سلطان محمود، قصر او ورک ماڼۍ دي چې ډېری اوس مهال د نه پاملرنې له امله د لمنځه تللو په حال کې دي. د هېواد نورو ولایتونو په څېر د هلمند د خلکو هم ملي نڅا ډول ته اړ تن دی چې ځوانان یې د خوشحالیو په پروګرامونو کې کوي. هلمند ولایت د سپان د سیند په درلودو زراعتي ځمکه لري چې د غالجاتو او سبزیجاتو ترڅنګ پکې بې شمېره میوې لکه انار، انګور، زردالو، الوچه، شفتالو، بادام، همدارنګه جوار، غنم، ممپلی، رومي، بامیه، می، زعفران او پنبه د دې ولایت مشهور محصولات دي. د نورو جالبو کیسو او په زړه پورو معلوماتو اوریدو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. سره بیا ښې چارې.